السلام علیکم ستړي مسئ بیا هم ښه راغلاست. د زړه حمله څه ته ویل کېږي؟ سببونه یې څه شي دي؟ په چا باندې راځي؟ ولې اوس ډېره سوې ده؟ او همداسې د زړه حملې ته ورته دوې نورې مریضیانې د زړه د حملې څخه څه فرق یې؟ ډېری عام کسان په دې کې اشتباه کوي او ټولې دا درې سره مریضیانې د زړه حملې بولي. د زړه حمله یا هارټ اټیک څه ته ویل کېږي؟ مړو تاسې باید اول زړه وپېژنو. د زړه وظیفه دا ده چې دی اول د واره د همدې دوو رګو د لارې د بدن څخه خرابه وینه راټولوي. یو دا رګ دی او بل هم دا رګ دی. د دې دوه رګو د لارې دوی وینه راټولوي، دلته یې راوړي خپل پورتني یا هم راسته دهلیز ته یې راوړي. بیا له همدې ځای څخه دا خرابه وینه راځي همدې بطن ته. له بطن څخه دا پمپ کېږي و سږو ته. هلته په سږو کې وینه پاکېږي. کله چې هلته وینه پاکه سي بیا بیرته د دې رګو د لارې د دې رګو د لارې او هم د دې رګو د لارې او دې خواته د دې دوه رګو د لارې دا وینه راځي د زړه و همدې خواته، بیا له دې ځای څخه ځي همدې ځای ته، بیا ټول بدن ته پمپ کېږي. نه یوازې همدغه پاک او ناپاکه وینه بدن ته سره رسوي، بلکې غذایي مواد هم په همدې وینه کې وي، د زړه په وسیله باندې پمپ کېږي او ټول بدن ته رسول کېږي. نو یعنې دا معنا چې زړه داسې مثال لري لکه د ترانسپورټ یو وسیله چې د هغې په وسیله باندې مواد مختلفو ځایو ته انتقالېږي. اوس نو که چیرې بدن کې همدغه زړه کار پرېښودی، دا معنا چې د بدن یوې برخې ته هېڅ شی نه رسېږي او بدن به مړ کېږي. اوس نو زړه خو دا کار کوي چې وینه پمپ کوي په لنډ ډول سره. زړه چې دا وینه پمپ کوي دی یوه نه ستړې کېدونکې عضله لري. دې نه ستړې کېدونکې عضلې ته یې څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي مایوکارډیم یا هم د زړه عضله. دغه د زړه عضله یوه نه ستړې کېدونکې عضله ده. دا چې انسان څومره ژوندی دا غورځي غورځي وینه پمپ کوي. اوس نو دغه د زړه عضلې ته رګونه راغلي دي، دا سره سره رګونه چې کوم دي دې رګو ته ویل کېږي کورونري ارټري. دې رګو ته څه ویل کېږي؟ کورونري ارټري یا د کورونري شریانونه. دغه د کورونري شریانونه د زړه عضلې ته وینه، اکسیجن، غذایي مواد هر شی ورسوي. د زړه په حمله کې څه پیښیږي؟ د ځینو عواملو له وجې څخه همدغه کورونري ارټري په یو ځای کې څه شي؟ بلاکس بند شي. مثلا زه به راسم دلته به د کورونري ارټري لږ داسې غټ ولیکم داسې. تاسو فرض کړئ چې دا یو څه شي دی؟ دا یو کورونري ارټري دی. کله چې دغه کورونري ارټري د یو شي له وجې څخه همداسې دلته بلاکس دا دی. دا کوم رګ دی؟ دا همدغه رګ دی. ما راخیستی غټ کړی مې دی. کله چې همدغه رګ په دې ځای کې بلاک سي، دغه بلاک یې کېدای سي د غوښو د لیپیډز ټوټی یا د وینې یو کلاټ یوه برخه یي. دا چې کله دلته پیدا شوه نو وینه تر دې ځایه پورې رسېږي، یعنې دا معنا چې تر دې ځایه پورې. خو اما د زړه ولاندنۍ برخې ته وینه نه رسول کېږي، دا لاندې برخې ته. نو چې دا لاندې برخې ته وینه نه ورسول سي، دا لاندنۍ برخه یا مایوکارډیم یا هم د زړه مسل به څه به وسي؟ دا به ډای سي. چې کله دغه د زړه مسل ډای یا هم مړه سوه، دلته د زړه حمله منځته راځي. دې ته ویل کېږي د زړه حمله. دغه د زړه عضله چې مړه کېږي، د دې کازز یا سببونه څه شي دي؟ یعنې هغه کوم عوامل دي چې دغه د زړه عضله مړه کوي یا بلاکوي، دا ځای بلاک کړي. دا نه کېدای شي څو عوامل دي. یو له عواملو څخه های کولسټرول دی. کله چې د انسان په بدن کې کولسټرول دا لوړې کچې ته ورسېږي، بالاخره دغه کولسټرول راځي د زړه په همدې رګو په دیوالو کې ځای نیسي او دا رګ بلاک کوي. او بیا له دې سره سره کېدای شي اوبیسټي یا هم چاغوالی. انسان چې کله چاغي نو د چاغوالي څخه د په وینه کې دا غوړ ډېرېږي، شهم ډېرېږي، غوړي ډېرېږي. چې دغه غوړ ډېر زیات شوه دغه رګونه بندوي. چې دغه کوچني نري نري رګونه یې بند کړه، د زړه حمله منځته راشي. او یا د دې سره سره ځینې نور عوامل هم دي. د مثال په ډول باندې سموکینګ. کله چې یو څوک سګرېټ، چرس، نور شیان څه کوي، دا هم د زړه حمله رامنځته کوي. دا بیا څنګه؟ دغه سګرېټ موږ تاسو وایو یا سموکینګ هر شی چې هغه نیکوټین په ځان کې لري. دغه نیکوټین چې کله د انسان بدن ته ولاړ شي، بالاخره همدې رګو ته راځي. دغه رګونه د نیکوټین د وجې څخه تنګېږي. چې کله دغه رګ مثلا اول د واره داسې، بیا چې کله دغه رګ داسې تنګ شي، چې کله دا رګ تنګ شو نو بالاخره دغه رګ اوس په اسانۍ باندې بندېږي او د زړه حمله منځته راوړي. او یا کېدای شي های بي پي یا د وینې لوړ فشار. کله چې انسان د لوړ فشار مریضي باندې اخته وي یا کله چې انسان فشار لوړ شي، دلته هم د زړه په عضله باندې ډېر زور فشار راځي. کله چې د زړه په عضله باندې ډېر زور فشار راځي نو په همدغه ځای ګډوډۍ پیدا کېږي. بالاخره کېدای شي دغه رګ بند شي او د زړه حمله پیدا کړي. او یا کېدای شي یو څوک په ډایابیټس په شکر باندې اخته وي. کله چې یو څوک په شکر باندې اخته وي، د ده په وینه کې خو دغه شکر یا ګلوکوز چې دی دا ډېر زیات وي. د شکرې د یا ګلوکوز د زیاتوالي له امله همدغه رګونه تنګېږي، هلته غوړي پسې ډېرېږي. کله چې دا ځای بند شي د زړه حمله منځته راځي. او یا کېدای شي د مثال په ډول باندې سټرس، فشار، غم یا ذهني فشار، مشکلات. دا چې کله په انسان کې
انسان چې کله خفه کېږي په ده باندې مشکلات ته راځي ژور خفګان ته ځي یا سټرس لاندې راځي د ده په بدن کې دوه دانې هورمونه دي یو ته ویل کېږي کورټیسول او بل ته ویل کېږي اډرینالین دا د ده په بدن کې ډېر کله چې انسان خفه وي کله چې دغه دوه هورمونه ډېرېږي نو د انسان په همدغه رګو باندې فشار راوړي دغه رنګونه د تګوالي لامل کېږي تنګېږي کله چې دغه رګونه تنګېږي د زړه حمله کېدای شي له دې عمل هم منځته راشي کله چې یو څوک په دې مرضي باندې اخته شي د دې سیمټمز یا علامې څه شي دي ته به څنګه پوهېږې چې دغه کس د زړه په حمله باندې اخته کېدونکی دی یا په اخته کېږي د دې لویې علامې دا دي چې د انسان چیسټ پین لري یعنې په سینه باندې یې درد وي د انسان په سینه باندې بس درد وي لکه یو غټ شی چې په دې باندې ایښی داسې درنه وي سینه دا یوه علامه ده کله چې دغه چیسټ پین په ده کې مثلا پیدا شي دغه چیسټ پین کېدای شي داسې خپور شي داسې لوړ ولاړ شي اوږو ته ولاړ شي زامو ته ولاړ شي داسې انتقالېدونکی دی داسې انتقالېږي دا بله علامه ده همداسې د چیسټ پین څخه وروسته کېدای شي دی شارپنس اف بریتینګ ولري یعنې د بریتینګ پرابلمز ولري ساه بیا لنډه لنډه کېږي ساه به نسي اخیستی دا بله علامه ده او یا کېدای شي له دې علامو سره سره نازیه یا خواګرځۍ هم ورسره وي خوا بې ګرځي او همدارنګه سویټینګ یا خولې به په ده باندې ډېرې راشي کله چې خولې په ده باندې ډېرې راشي او دا نورې علامې هم ورسره وي نو دا معنی چې د زړه حمله په ده باندې راکوي نو کله چې په یو چا باندې دغه حالت راغلی دا بالکل ایمرجنسي حالت دی بالکل ایمرجنسي حالت دی باید دغه کس ډېر ژر تر روغتونه پورې ورسوي خو یو شی باید په یاد وساتو موږ باید وارخطا نه سو ځکه دغه د زړه حمله د دقیقو څخه ونیسه تر ساعت پورې همدغه مریض کېدای شي پاتې شي نو ښه بهتره لاره یې دا ده چې ژر باید روغتون ته ورسول شي ځکه دی د څو دقیقو څخه یا کېدای شي تر ډېر وخت تر ساعت پورې دی ژوندی پاتې شي نو د کمک لپاره موږ وخت لرو کېدای شي تر روغتونه پورې موږ ورسوو او وژغورل شي او همدارنګه دغه د زړه حمله په کال کې نه میلیونز خلک په یوه کال کې دا مړه کوي نو موږ باید کوښښ وکړو چې کله چې په چا باندې دغه حالت راځي ژر تر روغتونه پورې ورسوو نو که چېرې موږ تاسو غواړو چې له دې زړه حملې څخه ځان وساتو موږ تاسو باید دا کارونه وکړو های کولیسټرول باید بدن کې کم کړو ورزش باید وکړو اکسرسایز باید وکړو د چاغوالي څخه باید ځان وژغورو سموکینګ باید بند کړو د لوړ فشار درملنه باید وکړو له هغې څخه ځان وساتو او د شکرې د کنټرول لپاره سره د اوسله باید کار وکړو او سټرس فشار باید په ځان باندې ونه منو تر څو موږ تاسو له دې مرضي څخه وژغورو